قرآن وګورئ د مسلمان ښځه چې د ټولې بربنډې شوې ټول. او قرآن څه ویلي چې قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. ښځې دې په کور کې ناستي بار بنوزي بلا ضرورت د ښځې بار وتل چې دي دا حرام دي. نن ښځو سال جوړ کړی دی دا د چا ښځې دي که نه چې د چا ښځه یو داسې ګرځي او دا باوړادین ورته غږ نه کوي نو د عمل په قرآن شو نه شو چې نه شو د دې دله سر بم په قبر کې دا چل ور سره کی. بیا قرآن څه ویلی دي چې ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. ښځې به خپل زینت نه ښکاره کوي مگر خپلو مړونو ته. نن ښځې وګوره په کور کې داسې لکه خره او چې بار روزي ځان یې داسې جوړ کړی ته به وایې چې هغه پري راکوزه شوې ده اوس د پاسه. پردو سړو ته زینت جوړ کړی او خپل میړه ته ځان نخره جوړه کړي. نو د دې قرآن لوستونکي اولنې تجویز دا دی چې دی به څه کوي. اسانه خبره ښځه زما نه مني کول سنت دي او چې ستا نه مني پرېښول فرض دي. داسې ډماډو په کور کې ساتل نه دي پکار. نن د قوم حال وګورئ او د ملک حال وګورئ. بیا په اخبارونو کې دا د منځ پاڼې وګورئ دا و اشتهارات دي. اخبارونو والا په پیسې راټولې اشتهارات دي. بیا په بایسکوپونو باندې هغه فوټوان وګورئ کتلیم دي داسې داړې جرندې نه وتي بزرګان نه ارسم کتلی دي. دوی سره به څه چل کوي. قرآن ویلی دي چې ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا. مسکین او یتیم او اسیر د خولې نه بنوړی وباسې او هغوی ته به یې ورکې. د خولې نه کم مالت کې چې اوسېږي نو هغه مالت کې به دې انکواري کړي وي چې اسې نه زه په دې کور کې ښه شی خورمه په دې مالت کې اسې نه چې څوک نهاره ورځ تېره نه کړي. په یو ماله کې که یو کور خلکو اوږې شپه تېره کړه الله به پې هغه ټوله محله په جهنم کې اچي. زمونږ دا وطن چې دی دا دغې له پاتې دی چې که چېرته ملا نه تپوس وکړي که نه چې د امریکې راکټ سپوږمۍ ته رسېدلی دی وایي توبه 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 کافر شو سپوږمۍ ته څوک رسېدی شي. خیال هم راغی. یا هغه ته دا ووایي چې دا باران چې دی دا د اوریځې نه کېږي نو دی توبه توبه توبه. خدای پاک وایي چې انزلنا من السماء ماء د اسمان نه مې اوبه نازلې کړي او دا کافر چې دی وایي د اوریځې نه باران کېږي. په دغسې بدو زناورو کې مونږ اوسېږو او په دغسې خلقو اوړېدلي. اوس دې جاهل مطلق ته دومره پته نشته چې اسمان تعریف څه دی. اسمان څه ته وایي؟ کل ما فوقک فهو سما. کم شی چې ستا د سر نه اوچت شي دې ته اسمان وایي. نو اوریځم اسمان دی ځکه چې تا نه اوچته ده. خیال هم راغی. نو اوس یو سپوږمۍ ته رسېدل دا د مسلمان کار ځکه چې ته د هغه پیغمبر امتی د هغه پیغمبر چې نن نه 1500 کاله مخکې په مکه معظمه کې په بوراق سور شو بیت المقدس ته لاړو. د بیت المقدس نه بیا
ټول اسمانونه پار کړو د الله په دیدار باندې مشرف شو. ته دا هغه پیغمبر امتی. نو اسمان تتلل کې یو سړی دا وی چې ما اسمان لکلاس یو نړو نو په ما دې خزه طلاقي. نو په د خزه ځکه نه طلاقيږي چې اسمان للاس وړل ممکن دي، دا د امکان نه بار نه دي. نو کافر ملکونو چې دا عقل سلیم د تعمیر طرف ته متوجه ک، نو مریخ او سپوږمۍ ته ورسېد. دا ستا عقل مني؟ ته پاکستاني ته څه خري خره تا تر اوسه پورې یو مچ نه دی جوړ کړی، مچ. دا ستا عقل مني چې زه د کراچۍ نه جدې تتلم په بوینګ جاز کې 4,500 کسان پکې مونږ سوارو، 4,500 کسان او 4,500 بسترې وي او د 4,500 کسانو خوراک پکې و. دا ستا عقل مني؟ دومره غوندي انجنونه دي 2-3 او هغه دومره انجن 4,500 کسان په هوا کې، او اعلان وشو د سمندر د پاسه کہ اس وقت ہم 38,000 فٹ کی بلندی پر جا رہے ہیں. دا سطح سمندر نہ 38,000 فٹ اوچت روان. دا عقل منی؟ ہاں یو کوچے او ډیر خوند سړیو رومبه کې چرته جاز ولیدو، ای چې پیرنګي د قدرتو د جارش اوس پنه دی پاوا کړی دي. تاسو هغه د کوچیانو ورونه یې پیرنګي د قدرتو د جارش اوس پنه دی پاوا کړی. دا اوس پنه پاوا کول د پیرنګي کار نه. قرآن کې راځي نن 1500 کاله مخکې خدای ویلي وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. الله لردی هغه بیړۍ په دریابونو کې په شان د غرونو. دا چا جاری کړی دي؟ دا خدای جاری کړی. چې 1500 کاله مخکې خدای ویلي دي چې بیړۍ معلومیږي دا چې د بیړو وجود وکړه. دا بحری جازونه چې ورته تنن وای اوس د دې ایجاد علامه ابن خلدون لیکلی دي چې د بحری جاز ایجاد چې د سليمان عليه السلام نم 4,000 کاله مخکې مسلمان کړو. د بحری جاز ایجاد مسلمان کړو، دا مسلمان جوړ کړو. مسلمان نن د ورمړو خر جوړ دی، بدا خپل دوبر ګرځي او نور ته نسن کیږي، خر ته جوړ دی. عزیزانو تاسو انجام بچي، تاسو چې د خپل اعمال باندې وګورئ. نن د خپل ملک د ټول ملک په عمل باندې سوچ وکا، د خواص او د عوامو، د مولیانو، د پیرانو، د بزرگانو، د میاګانو، د غنجانو حال وګورئ. ستاسو انجام بچي، انجام بمسي. ته مال نن راشي چې پلانې کار د سره پلان مال سره راځي. ورشه په صوبه کې چې کوم منبر پاس کړی دی مړینه 1900 د زمکه ویلا قومي اسمبلی کې چې پاس کړی دی د مړینه 1900 د زمکه ویلا مال راځي. نن ستاد ملک قومي او صوبایي اسمبلی وګوره په 48 کال کې ته دومره مرونه وته چې یو سیکل په پاکستان څنګه جوړي. خړ سیلاب یو سا خړ سیلاب ابل اورز بارانو مالکارو شو که خیری خو بیا بچ شو. مان به د پاکستان بوچت یو غړپ په دې سمندر کې به ورغورځي چې د صفای هستی نه میټو. خزه زمون کنجری شوی، الکان زمون ګاندوان شو،
سپینګيري زمون په نالت شو. ځوانانو ته وګوره ټوله ورځ سالې جوړ کړي، یو پکې د سړي زوی چرته ګوري نو سم یو غړزو خو بس کار خراب شو. او کېږي به داسې کېږي به. تاسو به وګورئ چې د شپې به سملئ داسې عذابونه هم په دې قوم باندې نازل دي چې د شپې ملاستي او سهار را پاسېدلي دي. نو فاصبحوا فی دارهم جاسمین، ټول به په څلور بولي مردار پراته وو. د شپې به سملئ او سهار به په څلور بولي مردار پراته وي. تاسو سره به کېږي څه؟ کېږي به در سره دا. رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې خوب به ولید اول دا لګه پته وکړي. مونږ خو په دې خوشحالي کو کنه چې الکه کوټه مې وغورځېدل نو فلانی خان راغی زما پښتنه له فلانی خان راغی خانم راغی زما کندر یو کته چې هاي ډېر بدکار شوی. نو هغه ورځ مې یو ته وی چې څوک راغلی ما ته وی چې فلانی خان راغلی زما کندر راته یو کته مال سي درکړ. ول نه څه خو را نه کړ خو سره خو غه کن همدردی را سره وکړه. نو مال په دغه خزه او شرمېږي چې د خپل ابل منډي والی چندې درته مونږ کولی او تعریفونه د فلانی خان کې تا خدای بنیاد وباسه. تا اوس ماغه غلامانه ذهنیت ته ادر نوزی نه 200 کاله ته د پیرنګي غلام پاتې شوی نو د خان او د نواب اوسم ته غلامي. که غریبان مړي لراشي قربان دې شما په خدای قسم کدا خلک د سپي عمر نظر ورته او چې یو غټ سنډا پکې وي ټول تیګیر چاپیر کی. پرون یو مړي کې یو غټو نو سلاري بند کړي چې دا خلک ورځي او لاس ورکړي ورځي او لاس نو موټر نه ورته دا چې کومل خو یو طرف ته شي کنه په سیلاب یوړې شي خو لاري بند کړي. فالته به مام در باندې پانسی کی ته تاسو پیژنئ نشي ټینګې د ماشکیرونه یې یو ماشکیو ډولکی ته بغړېده زامن ورتل دا ډولکی ته مګړېګه وجنو دي ول نه ګړېګم بچیا توبه د ولی په غاړه ناسته مشک ډکای د ډولکی आवाज اورېدلې دی ول نه ګړېګم ز زامنو منې کړې ما بیا چې یو سات تیر شو نه ګړېګم کنه او کله کله کړي خیال کړي ډولکی کې هغه د بنگړې غوندې تار شروع کی. تاسو خو په سرکونو ګوري کنه دا جنگ چې رواني او پکې د الکان رواني دا د سټمارې ځامن پکې رواني دا د سټمارې ځامن چې د مېندې پردې سټي تپي او د په جنگ کې رواني خو چې هغه مستار پکې د بلبلې شروع کی د الکان ورته ټول پکړې دوش نو چې مستار پکې شروع کنه د ماشکی چې هغه ډول مشک پزما کرو وشتو ول مړه نو د چاپلار خو بده ته ټینګ شي او په ګډې دوشه وي. نو مونږه د ماشکیرونه یو کاکا ټینګې دې نشو بالکل نشو ټینګې. په دې صدر کې امام مونږ کولو نو گورنل مونږ تراغه او د ځان خبره درته کوم د ځان د اوس لګیا دی په منبر باندې خطبه وایي او گورنل منزل راغی چې راغی په خدای باور وکړي داغه خطبه پرې خو او پیزار لورغه او ورتل رستا کولو لاره ولا کولو کا گورنل مخ کې صف لراوستو کینولو بیا پاسې دو په خطبه و مونږه داسې په دې جمعات کې ما تقریر کولو او مفتی محمود وزیر اعلی جمعه منزل عدل تراغ وختي به چراغ خو ما مونږ به پاغه کول او چراغ ال ته پیزار کې ناستو نو زه خو پویم چې د عالم سره ده مسله دا ده چې د خلکو په وګو بنا وړي او نه به مخکې صفونو ته ځان رسې مل تکې ناستو ما منځو کو بس بیا بلاس ور څه چل. نو عزیزانو اول نالت په مونږه دا دین او اسلام چې مونږ په کوم رنگ کې او شرمولو
خدای دې پناه را په دې اوږدو کمیسونو او په دې سپینو پټکو او په دغه ګیرو سره چې دا اسلام مونږ که مشرمولو داسې پروی زمین چا نه وشرمولو. هغه اسلام جوړون کی لاړه، اوس اسلام شرمون کی پاتې دي. تاسو رب کېږي څه کېږي بدا عادت مبارک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې منځ به وکړو، صحابهو نه به تپوس کولو چې تاسو څه خوب لیدلی دی. چا به چې خوب لیدلی نو پیغمبر ته به بیان کو، هغه به ولا تعبیر وکړو. یو ورځ صحابهو نه تپوس وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې مونږ خو بیګا څه خوب نه دی لیدلی. ویل غوږ کېدی بیګا ما یو خوب لیدلی دی، پروت یم او یو دوه کسه راله او د لاس نه یې ونیوم او روان یې کړم. په یو سر یې وروستم چې هغه سر ته دوه کسه ولاړ او د دوو کسو په لاس کې کاڼي، د سر ته به راواچول، سر به زره زره شو. هغه کاڼی به چې بیا راوچت کو نو دا سر به ورته بیا جوړ شوی و، بیا به ورته راواچول کاڼی، بیا به زره زره شو. پیغمبر تی تپوس کوي چې دا څوک دی چې دا سر زره زره کی؟ دوه کسه ورته وایي چې انطلق، مخکې ځه. مخکې چې بوتلم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی. دا ولاړ په لاس کې د اور انبوري دي، په لاسونه د خولې ته داسې ورواچي، خوله یې تر دې ځایه وشلی، بیا چې انبوري را برابروي ورته بیا ورته دا خوله جوړوي، بیا یې ورواچوي. د اور په انبورو دا خوله شلی او بیا جوړېږي، شلی او بیا جوړېږي، شلی او یا الله دا څوک دی؟ انطلق، مخکې ځه. مخکې چې لاړم یو تنور دی چې په هغې کې ښځې او سړي ګډ وډ پراته دي او د اور تنور دی. نو لمبې هغه ښځې او سړي کله پاس راوړي او کله یې لاندې یوسي، کله یې پاس راوړي او کله یې لاندې یوسي. دا څوک دی؟ بیا راته دوه کسه وایي چې انطلق، مخکې ځه. چې مخکې لاړم یو تلاو دی د وینې او د زوی او د مردارۍ، یو سړی پکې غوپې وایي او یو ورته په غاړه ولاړ دی. دی چې د راوتو اراده وکړي نو ولاړ سړی چې دی په یو کاڼي ولي بیا یې ور وغورځوي، بیا په وینو زوو کې غوپې وایي، بیا چې د راوتو اراده وکړي بیا په کاڼي ولي بیا یې ور وغورځوي. یا ربا دا څوک؟ مخکې ځه. مخکې چې لاړم یو ډېر ښکلی باغ دی او یو سپینګیری سړی پکې ناست او مخې ته ورته ماشومان لګیا دي اوړي راوړي. دا څوک دی؟ ما ته وایي انطلق، مخکې ځه. مخکې چې بوتلم یو بهترین باغ بل راته وښودو چې د ما سترګو داسې ځای نه و لیدلی، دومره خوبصورت. دا څه ځای دی؟ راته ویلی شي چې هذا جنت عدن، دا جنت عدن دی. اے پیغمبر دا ځای تا دپاره جوړ دی. وی ما چې د ورننوتو اراده وکړ راته وی چې اوس نشي ننوتی، دې د ننتلو ته لا وخت شته. سړو نه مې پوښتنه وکړه چې تاسو یی څوک چې دا دومره لوی داستان هم راته وښودو؟ وی یو راته وی چې انا جبریل وهذا میکائیل، زه جبرائیل علیہ السلام یم او دا حضرت میکائیل علیہ السلام. اوس دا کومه قصه چې مونږ تا ته وښوده نو غوږ کېده چې د دې په تفصیل دی پوهېږو. دا کم سر چې په کاڼي ماتېده او جوړېده دا هغه سر دی
چې قرآن لسته قرآن ویلو او عمل په نه کول قرآن پکې پروت دی سر کې او عمل په نه کول دا غسر دی دا قرآن لستون کې سړی چې مرش نو د مرګ نه رستو په قبر کې به تر قیامت پورې په دې عذاب گرفتار تر قیامت چا چې قرآن ویلی او عمل په نه کوي نو تر قیامت به په دې عذاب گرفتار سر به پکانی ماتیږي رزه رزه بکیږي او بیا به جوړیږي بیا به ماتیږي بیا به جوړیږي دا عذاب به تر قیامت پورې په دې سر وي په ایمان یې وایي چې زمونږ ټولو سرونو سره به دا چل کېږي که نه به کېږي ها مونږ په قرآن کم عمل کړی دی زمونږ عمل څه دی چېرته شته